السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم روژه کولاړه، خو لیکن د اختر شپه هم زموږ دپاره د آخرت دپاره ستر نعمت دی. د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي، که چا دغه دوی شپې د اخترانو د کوچني اختر شپه او د لوی اختر شپه ورونه کړله په عبادت سره، که نفل څوک کولی سي، که تلاوت کولی سي، که درود ویلی سي، که هغه ښځینه په خپل مرض کې د میاشتانه مریضي لري، درود دې ووایي، اذکار دې ووایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه دوی شپې که چا روڼې کړلې، زړه بې نه سي مړ په هغه وخت کې چې زړونه مري، پر حالت تزکندن زړونه مري، پر حالت تزکندن ډېر انسانان ایمان له لاسه ورکوي، بې ایمانه ځي الله ته مو وساته، ستا په فضل او په کرم باندې مو وساته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه دوی شپې که انسان روڼې کړي پر حالت تزکندن بې زړه په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې مشرفه سي، ایمان به تیر کړي. او دغه رنګه د معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا 15 شپې روڼې کړلې وجبت له الجنه، دلر جنت واجب دی. جنت چې واجب سو نو الله یې ورکوي، الله وعده خلافي نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله استازی دی، موږ ته راستوری دی. هر خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته کوي هغه واقعات دی، حق دی، چې هغه 15 شپې کمې شپې دي. هغه حجاج مبارکان چې مینا ته وځي، او بل د عرفات شپه ده، بل لیلة النحر ده د لوی اختر شپه ده، څلورم لیلة الفطر د کوچني اختر شپه ده، پنځم لیلة نصف من الشعبان د برات مجلسۍ. الحمدلله د برات په مجلسۍ خو موږ تاسو ختم درلودي، والله دې موږ تاسو توفیق هم راکړي. او حجاج مبارکان د عرفات شپه هم یوې شوي، په لیلة النحر کې هم یوې شوي، او د مینا په شپه کې هم یوې شي. نو محترمینو، الله جل جلاله دې زموږ تاسو ټول عبادتونه قبول کړي. الله دې راسره راضي سي. الله دې د دغه مبارکې میاشتې هغه فیضات او رحمتونه چې امت ته ورکړي، الله دې موږ تاسو ته هم راکړي. او هغه نجات له اوره، براءت له اوره چې الله مؤمنان ته ورکړي، الله موږ په هغه لیست کې هم حساب کړي. الله زموږ روژو ته ما وګوره چې موږ څنګه روژې نیولې دي. زموږ هغه روژې نه وي چې هغه تا پر موږ فرض کړي دي، هغه ډول مو نه دي نیولې. خو الله ته یې په هغو روژو کې حساب کړه چې صحابه کرامو مبارکانو نیولې. ترغیب الترهیب جلد 2 رقم د حدیث اول 2 كتاب العيدين والأضحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.